بسم الله الرحمن الرحیم. ګیلمن شهید تیر کال دا وجل شوی و، دغه د شهادت ورځ رانږدې ده. یو ډېر لوی تکړه ځوان و، یو ډېر ملتپال او قامپال مبارز و، او بیا که دغه ژوند ته موږ وګورو نو په ځانګړې توګه باندې د پښتونخوا وطن او بیا په دې کې چې کومه منځنۍ پښتونخوا د قبایلي سیمې دلته د زمانو نه د څو لسیزو نه یو اخو ډب را روان دی. دلته کې پوځي عملیات شوي دي، په هغې کې په ولسي کچه باندې ډېره لویه تباهي او بربادي راغلې ده. نو د ګیلمن وزیر په شانته کې ځوانان یا داسې نور بلها داسې ځوانان په دې خاوره کې شته دي چې هغوی د دې وطن د ولسونو د محرومو لپاره ډېر لوی قامي ژوندی او زورور غږ پورته کړی و. بیا د هغې سره سره د ګیلمن چې کومه ځانګړتیا وه او یقینا چې د هغه مرګ د لر بر ټول افغان ملت پښتانو ډېر زیات خفه کړي وو. نو د ګیلمن وزیر ځانګړتیا هغه چې کومه وه د هغه د شعر ژبه وه، چې د شعر په ژبه باندې هغه په دې قام کې په د ولس کې بیدارۍ راپورته کولو، ځوانانو ته د خپل وطن د وسایلو د مسایلو احساس ورکولو، او دغه د شاعرۍ ژبه داسې وه چې دا ډېره زوروره وه. هغه په غونډو کې په جلسو کې بیا دغه رنګې د سماجي رسنۍ د لارې هغه ولس ته پښتنو ته خپل غږ رسولو. لکه په یو شعر کې هغه داسې وایي چې شعر دی دا کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه بشم، که چرې مړوم د غزیره مې تر ګوره راوړئ. همدغه پیغام و چې هغه ولس ته رسولی دی. د هغه شاعري هم تر یو حده پورې سنبال شوې ده، چاپ شوې هم ده. ځوانانو ته په دې کې پیغام دا دی چې هغه د خپل وطن د محرومو د بدبختو کوم احساسات پریښي دي د شعر په ژبه کې ویلي، دغه رنګې په ویناو کې ویلي دي. باید چې ځوانان په هغې باندې ځان پوه کړي، او داسې ځوانان دا به تل یاد ساتو، دا همیشه لپاره د دې خاورې د دې وطن حلالي بچي دي.